سلامونه او نیکې هیلې درنو قدرمنو هیوادوالو په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هیوادوالو نن بیا زه عارف وریا ستاسو په چوپړ کې ستاسو په کورونو کې ستاسو میلمه یم له نوي درس سره. نننی درس ډېر مهمه درس هم ده. په دې کې به لس داسې د انګلیسي لغتونه در سره شریکوم چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې ډېر زیات استعمالوو او ورڅخه ګټه اخلو. سلام هموطنان نهایت عزیز، امیدوارم جور و سر حال باشین. من باز هم عارف وریا خدمت شما عزیزان مهمان خانه های شما عزیزان هستم و با یک درس جدید. دوستان عزیز، درس امروز 10 لغتی است که ما شما روزمره از اینا زیاد استفاده میکنیم که مهم هستند. هر کدامش من میخوانم، شما تکرار میکنید پشت من، بعدا من ترجمه میکنم هر لغت را و بعدا در جملات براتون استفاده میکنم تا که خوبتر و آسانتر شود برای شما. دوستانی که چنل یوتیوبی مرا سابسکرایب نکرده لطفا چنل یوتیوبی مرا سابسکرایب کنین و با دوستانتان نیز شریک بسازین. قدرمن هیوادوالو که چیرته زما د یوتیوب چنل مو نوی سابسکرایب کړئ نو هیله ده چې سابسکرایب کړئ او له ملګرو سره هم شریک کړئ. نو راځئ چې نوی درس شروع کو او په یو ځای شروع کو. وړاندې کوونکی عارف وریا. بیا هم سلامونه دوستانو. درس شروع کوو. لومړی به زه ټول لغتونه وایم، ما پسې تکرار کوي، بیا زه ترجمه درته کوم. ترجمې نه وروسته بیا زه په جملو کې درته استعمالوم تر څو چې ښه ورباندې پوه شئ. دوستان عزیز، من هر لغت میگم اول شما پشت من تکرار کنین که اول تلفظش یاد بگیرین، بعدا من ترجمه میکنم، بعد از ترجمه باز من هر کدامش در جمله استفاده میکنم. نو دوستانو هیله ده چې ما پسې تکرار کوي، ټول ما پسې وایه پشت من تکرار کنین. family 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 کورنۍ خانواده. I love my family. I love my family. ما پسې وایه پشت ما بگین I love my family. زه له خپلې کورنۍ سره مینه کوم. من خانواده خود را دوست دارم. family کورنۍ یا خانواده. دویم ladder ladder. دوستانو دا اصل کې L-E-T-T-E-R د letter خو کله چې دوی تلفظ کوي دغه ټي د ډي غوندې تلفظ کوي. ladder ladder زره چې وایي ladder 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 وایي ladder ladder خط یا نامه. ladder چی را میگه؟ خط یا نامه. تکرار که ما پسی دوستانو ladder 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 خط یا نامه. I will send you a letter. I will send you a letter. I will send you a letter. ما پسی وای دوستانو I will send you a letter. I will send you a letter. زبا یو خط در ولیگم. من یک نامه را برایت خواهم فرستاد. I will send you a letter. آفرین. بل دریم parents parents parents. ما پسیوه پشت ما تکرار کنید دوستان عزیز. parents parents parents. والدین، مور او پلار، پدر و مادر. پدر و مادر چی میگه؟ parents parents. مور او پلار ته څه وایي دوستانو؟ parents parents. په جمله کې استعمالوو My parents are from Afghanistan. My یعنی زما. My parents زما مور او پلار یا زما والدین are from Afghanistan. د افغانستان دی. زما والدین د افغانستان دی یا زما مور او پلار د افغانستان دی یا پدر و مادر من از افغانستان هستند. My parents are from Afghanistan. My parents are from Afghanistan. Dance dance dance. نڅیدل، گډیدل، رقصیدن. dance dance. په جمله کې استعمالو دوستانو I don't like to dance. I یعنی زه، من، don't like
خوش ندارم نمی خوخیگی to dance چې وګډېږم I don't like to dance من دوست ندارم که برقصم I don't like to dance ما پسی وای دوستانو تکرار کنید پشت من I don't like to dance I don't like to dance I don't like to dance زما نخوخیگی چې وګډېږم من دوست ندارم که برقصم dance good job آفرین بل sing 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 دوستانو سندرو ویلو تا وایی آوازخوانی را چی میگه sing میگه singing یا که در چیز باز میشه زمان حال جاری singing sing سندرو ویلو تا وایی دوستانو راضی چی په جمله که استعمال کو رویا can sing رویا can sing رویا can sing رویا سندری ویلی شی رویا آوازخوانی کرده میتواند رویا can sing دوستان ما پسی تکرار کنین رویا can sing رویا can sing رویا سندری ویلی شی رویا آوازخوانی کرده میتواند آفرین بل drive 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 تکرار کنین دوستان عزیز پشت ما بگین drive 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 چه شی تاوی دوستانو د موتر چلاولو تا وای drive رانندگی را دوستان عزیز چی میگه drive میگه drive مثلا په مثال کې استعمالو I can drive a car I can drive a car I can drive a car ما پسی وای دوستانو I can drive a car زه یو موتر چلولی شم من یک موتر را چلانده می توانم یا من رانندگی یک موتر را می توانم drive drive آفرین بل play 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 لوبی کول بازی کردن play په جمله کې استعمالو دوستانو ما پسی تکرار کئی let's play in the park let's play in the park let's play in the park راځئ چې په پارک کې لوبې وکړو بیایید که در پارک بازی کنید بیایید که در پارک بازی کنیم let's play in the park let's play in the park let's play in the park راځئ چې په پارک کې لوبې وکړو بیایید که در پارک بازی کنیم آفرین good job ring 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 دوستانو رنگ د تلیفون زنگ ته وایي د دروازې زنگ ته هم وایي رنگ د دروازې زنگ څوک وهي یا د تلیفون زنگ راځي نو هغه ته رنگ وایي رنگ گوتې ته هم وایي دوستان عزیز رنگ انگشتر همچنان میگه و صدای تلفن هم رنگ میگه صدای دروازه هم که دروازه را کس زنگ دروازه میزنه زنگ دروازه هم رنگ میگه رنگ زنگ وهلو ته وایي زنگ زدن چی میگه رنگ 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 راځي چې په جملو کې استعمال کو بیا کې د جمله استفاده کنیم My phone is ringing My phone is ringing دوستانو ما پسی تکرار کئی My phone is ringing My phone is ringing زما تلفون تا زنگ راځي یا زما تلفون زنگ وهي با تلفون ما زنگ می آید یا تلفون ما زنگ می زنه My phone is ringing My phone is ringing آفرین نهم لغت منگا تاسو وایو نهم لغت وایو swim 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 دوستانو لامبو وهلو تا وایي آبازی کردن چی میگه swim swim څه معنی دوستانو آبازی کول یا لامبو وهل هغه ته وایي swim مثلا په مثال کې استعمالو
فهیم cannot swim. فهیم cannot swim. فهیم لامبو نشی وهلی. فهیم آبازی کرده نمیتواند. فهیم cannot swim. فهیم لامبو نشی وهلی. فهیم آبازی کرده نمیتواند. دوستان ما بسی تکرار که پشت ما تکرار کنید دوستان عزیز. فهیم cannot swim. فهیم cannot swim. فهیم لامبو نشی وهلی. فهیم آبازی کرده نمیتواند. آفرین دیر خوب. آخری او لسم لغت دوستانو. next. 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 تکرار کنین دوستان عزیز پشت ما تکرار کنین. next. 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 next دوستانو چه شی توی راتلون که بل. دوستان عزیز next چی را میگه؟ دیگه یا آینده چیزی که بعدن میشه بعدن next بعدن یا دیگه یا عادی ما شما میگیم دیگه یا آینده همچنان آینده ما شما میگیم او را میگه next. 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 راتلون که یا بل. دوستان اوز باید پر جمله که استعمال کو. Our next lesson will be next week. Our next lesson will be next week. Our next lesson will be next week. دوستان ما بسی تکرار کی. Our next lesson will be next week. زمان راتلون که درس با راتلون که هفته کیوی. درس آینده ما در هفته آینده خواهد بود. یا درس دیگر ما در هفته دیگر خواهد بود. یا زمان بل درس با بل هفته کیوی. بیا را بسی تکرار که دوستانو. Our next hour یعنی زمان next بل lesson درس will be وی با next week بل هفته یعنی درس دیگه ما هفته آینده خواهد بود. Our next lesson will be next week. Our next lesson will be next week. پدی جمله که می دو زلی next در تا استعمال کو دوستانو. دو بار دیجا next را براتان استفاده کردم دوستانی عزیز. Our next lesson will be next week. Thank you very much. ډیر زیات مننه قدرمنو هیوادوالو. دا لس هغه لغتونه چې موږ تاسو لس هغه لغتونه دي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې استعمالوو. کله کله به د درسونو په منځ کې هم دغه لغتونه در سره شریکوم ترڅو چې د دې په معنا باندې تاسو پوه شئ او په جملو کې د دې په استعمال باندې هم خوب پویگه. دوستان عزیز اینم بود ده لغتی که روزمره ما شما ازش استفاده میکنیم. امیدوار هستم که اینا را شما هم در کامنت برایم بنویسین. هر کدامش که خوبتر و آسانتر براتان باشه در جمله استفاده کنین تا که ما بفهم که شما یاد گرفتین. دوستانو لدی لغتونه چې کوم تاسو ته اسانه وي او کولای شئ تاسو نو هیله ده چې په کامنت کې راته په جملو کې استعمال کړئ چې ترڅو زه پوه شم چې تاسو زده شوي دي او که نه دي زده شوي. نو انشاءالله د راتلونکي درس په انتظار کې اوسئ. راتلونکی درس به زموږ راتلونکي هفته کې وي. Our next lesson will be next week. زنده باد افغانستان. ژوندی دې وي افغانستان.